دا د انسان له تناسلي اړینه چې اوبه راوځي دا په درې ډوله دي. یو قسم اوبه داسې دي کله یو انسان ګرم راشي یا د خپلې ښځې سره خبرې وکړي یا ګپ شپ ورسره ولګوي یا مستي ورسره وکړي د خپلې کور ودانې سره، نو بیا د ده نه یو قسم ته مایع راوځي، ښویې اوبه دي. دا چې کله د انسان نه راوځي یا بعضې ځوانان پوښتنه کوي د فلم د کتو په وخت کې انسان نه اوبه راوځي یا بعضې خلک دي سوچونه وکړي، جنسي اړیکو کې سوچونه او فکرونه وکړي، نو دا قسم ته اوبه ترې نه راوځي. دا چې کله راووتې نو په دې سره یو خبره داره چې دا کالي ورسره بېلمازه کېږي. انسان باید استنجا ووایي، هغه ځای چې متاثره شوی د همغه ځي وینځل هم ضروري دي. صحیح ده. دا په احادیثو کې راغلي دي، د نبي علیه الصلاة والسلام نه پوښتنه شوې ده، نو نبي علیه الصلاة والسلام ورته جواب ورکړی چې یغسل ذکره ویتوضأ، دی باید استنجا ووهي او له هغه نه وروسته اودس وکړي، یعنې اودس په سړي باندې فرض کېږي. او بله خبرداره چې سړی استنجا وایي نو ظاهره خبره ده چې هغه کالي به هم ورسره چې کوم ځای لوند شوی وي هغه به هم مینځي. په دغه اوبو باندې ګورئ غسل نه فرض کېږي. ډېر زیات ځوانان دي متاسفانه هغه منډه کې سمدستي لاړ شي او غسل وکړي ولامبي، نه په دې باندې غسل نه فرض کېږي، په دې باندې فقط اودس لازمیږي. ستا اودس په دې باندې ماتېږي کله چې تا نه دا ووتلې. هغه چا چې مثلا تازه واده کړی وي یا له چا نه زیاتې وځي نو ښه خبرداره چې یو جنګی غوندې یو نیکر غوندې واچي، کله چې د مونځ وخت راځي کولی شي چې هغه لرې کړي، ایستې کې استنجا ووایي او بیخي بېغمه مونځ وکړي، مانځه نه وروسته کولی شي بېرته یې واچوي تر څو پورې د ده دا پرتوګ یا پتلون یا بل څه شی هغه بېلمازه نه سي. یو قسم ته اوبه داسې دي، دا دوهم ډول اوبه دي چې انسان کله کمزوری وي نو له ده نه راوځي، کله ناکله اکثره وخت دا له متیازو کولو نه وروسته راوځي. زیړې غوندې اوبه دي یا بل رنګ یې لري خو ټینګې دي، بلکل ټینګې غوندې، دا د انسان نه راوځي، په دې باندې هم غسل نه فرض کېږي. دا چې کله انسان نه راوځي باید انسان د خپل ځان علاج وکړي. دومره خبره ده چې دا په دې دلالت کوي چې دا انسان دا کمزوری شوی ده، د ده ملا کمزوری شوې ده، دی باید خپل علاج وکړي د دې لپاره چې دا ډېرې ترې نه راونوځي، ځکه که په دوامداره ډول باندې دا له ده څخه راوځي نو کیدی شي دا انسان مریض شي او کمزوری شي. نو ښه ده چې دی د خپل ځان علاج وکړي، نو په دې اوبو باندې هم غسل نه فرض کېږي. دریم قسم اوبه هغه داسې دي چې ټینګې اوبه دي، هغه ته مني وایي. دا په هغه وخت کې راوځي چې کله انسان فارغېږي، عموما دا د ټوپ وهلو په ډول باندې راوځي او له دغه اوبو نه بیا ماشوم هم پیدا کېږي، یعنې ښځه حمل اخلي. دا اوبه که انسان نه راووتې، که په ویښه وي او که په خوب کې و، نو د دغه اوبو په راوتلو سره انسان باندې غسل بیا فرض کېږي. په انسان باندې لازم ده، فرض ده چې بیا غسل وکړي. یو نفر د خوب یې ولیده، جنسي خوب یې ولیده په کله چې دی ویده، لیکن کله چې راجیګ شو نو هېڅ هم نه دی تېر نوتلي، اوبه نه دي تېر نوتلي، بلکل دا پرتوګ هغه یې بلکل وچ کلک ده. نو په دې صورت کې دې سړي باندې غسل نشته. هر کله چې راووتې که سړي کوروالی وکړه او یا هم داسې خوب یې ولیده او دغه اوبه ترې نه ټینګې اوبه ترې نه راووتې، فارغه شو، نو په ده باندې غسل کول دا فرض شو. که چیرته یو څوک کوروالی وکړي، ګورئ بعضې خلک دي هغوی کوروالی وکړي او ځان فارغه نه کړي بیا غسل نه کوي، نه دا خبره غلطه ده دوستانو. کله چې څوک کوروالی وکړي او د تناسلي آلې سر دا ننوت دغره اندازه باندې ننوځي، ګورئ په دې سړي باندې غسل فرض کېږي. غسل فرض کېږي، هغه که فارغه شي او که فارغه نه شي، انزال یې وشي او که ونه شي، په دې باندې غسل ګوره فرض شو، په ښځه او نر دواړو باندې فرضیږي. نو دغه درې ډوله اوبه دي، انسان باید متوجه واوسیږي چې پکې غلط نشي او په خپل ځان باندې دین سخت نه کړي. الله جل جلاله دې تاسو ته خوشحالي درکړي. السلام علیکم.